زمانو دا زلزلې چې الله د خپل بندگانو ته تنبیه ورکوي، یو خبر ورته ورکوي چې تاسو سم شئ، زه ستاسو نه خفه یم. دا خلک را بیدارئ چې بیدار اوسېږي، غلطۍ یې کړي دي، مقصود پکې د خلکو د هغې اصلاح وي. لیکن زمونږ زړونه دومره سخت شوي دي، مونږ د خپل الله نه غفلت دومره زیات اختیار کوو چې کله الله موږ تنبیه هم راکوي او عذاب راولي، دغه عذاب ته بیا زموږ په معاشره کې ګپ جوړېږي، دی نه بیا یو مسخره جوړېږي. کله چې به بالاکوټ او په مانسهره کې زلزلې راغلې او کشمیر کې، بیا چونکې هغه وخت کې به زلزله داسې خامخا یو ورځ دوه ورځې بعد یو جړق به ورکاوه د ځمکې نه، او دا ایري علاقو کې به هم کېدلې. لیکن افسوس او صدا افسوس په ځای د دې باندې چې موږ خپل الله ته رجوع کړي وې، موږ خپل الله ته توجه کړي وې. کله به چې زلزله راغله لږه یو جړق په راغی، زما نوجوان نسل د هغې ذهن دومره غلط جوړ شوی و چې هغې په هغه ټیم کې د هغې یو مسخره جوړه کړه، ویل بیا یې مسکال راکه راته ویل. زما وروڼو دا د کفر خبرې چې زموږ د خولې نه صادرېږي، دا د بېدینۍ خبرې چې زموږ د خولې نه صادرېږي. مسکال یې راکه، مسکال نسبت بیا چاته کېدلی شي، د مسکال نسبت زما الله ته بیا کېدلی شي، ځکه زلزله خو چې راولي زما الله یې راولي. لیکن نوجوان نسل هغې د هغه مسکال نسبت زما الله ته کوي، دومره ګستاخي کوي، غیر شعوري طریقې سره ګستاخي کوي، دی پوهېږي په ځان باندې نو د کفر خبرې د خولې نه صادر شي. نن د عذاب نه هم خلکو مسخره جوړه کړه، او دا عذابونه مسلسل به هم دغه شان ته روان دي څو پورې چې دې خلکو خپل الله ته رجوع نه